السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو مسلمانانو ورونو، دغه یو کس عبدالباري جهاني په نامه باندې دی. شاید تاسو لیدلی وي او تاسو یې پیژنئ. دا د تیر جمهوري نظام یو پاتې شونې ده او په جمهوري نظام کې ممکن اطلاعات کلتور ریاست کې په هغې کې د ده څه دنده وه، د هغې رئیس او یا وزیر پاتې شوی دی. نو یو څو ورځې په میډیا کې زه د ده ویډیوګانې وینم چې د اسلام دښمنه او افغان دښمنه رسنۍ انټرنیشنل او یا ورته نورې رسنۍ او یا د هغې همفکره خبریالان د هغې سره دی مرکې کوي او په مرکه کې د ده خاص موضوع دا وي چې په علماو پسې بد رد ووایي. دی په علماو پسې ډېر بېځایه ګستاخانه بېځایه خبرې کوي، داسې خبرې چې هغه د قرآن او د حدیثو سره په ټکر کې وي. د عالم توهین او سپکاوی کوي. ځینې علما خو په نوم یادوي خو لیکن په عموم کې دی د علم د دین د اسلام د علم دښمن دی. دی وایي عالم ته ضرورت نشته دی په ټولنه کې. وایي عالم ته څه ضرورت دی؟ عالم چې څه وایي هغه موږ زده دی. نو عالم ته چې ضرورت نشته، نو عالم خو د پیغمبر وارث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، علما د انبیاو وارثان دي. نو عالم ته چې ضرورت نشته، نو دا معنا چې دغه کار ته ضرورت نشته، ځکه د ده خو د یو شخص سره دښمني نه ده. زه یا د مونږ همفکره علما یو څوک نه په نوم کوي چې دغه فلاني ته ضرورت نشته، نور علما دې وي خو چې د فلانی نه وي. نو دی وایي عالم ته په ټولنه کې ضرورت نشته. نو چې عالم ته ضرورت نشو، عالم خو د پیغمبر کار د نبی کار مخې ته وړي، نو د پیغمبر او د نبی کار ته ضرورت نشته دی. نو د تا په نظر که څوک ومني، نو بیا به سبا دا همدغه جهاني به درته وایي چې پیغمبر ته ضرورت نشته. ولې پیغمبر موږ ته رالیږلی؟ که د پیغمبر ته ضرورت نشته، نو هیڅ دین ته ضرورت نشته دی. نعوذ بالله، دا ډیره کفري فاسده او باطله عقیده ده چې دی د میډیا د لارې نشر کوي، خلکو ته دغه فکر ورکوي چې په ټولنه کې عالم ته ضرورت نشته دی. عالم د ټولنې د اصلاح دپاره د چراغ او د ډیوې مثال لري. که ډیوه او چراغ د چا سره نه وي، همداسې په تیاره کې خوشی شي یو څوک، نو هغه به خامخا کندې ژورې تلویږي، هغه به خامخا د ټکرې سره مخ کېږي، هغه به خامخا په هغه دنیوي ژوند کې سرګردانه وي. اما که د یو چا سره ډیوه وي او د ډیوې اقتدا وکړي، په ډیوه پسې روان شي، نو خامخا به دی هغه خپل منزل مقصود ته ورسیږي. عالم موږ ته د الله دین، د الله احکامات بیان کوي او کما حقه راته بیان کوي، لکه څه رقم چې په حق د الله د دین احکامات دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کما حقه طریقه چې څنګه وه هغه راته بیان کوي. نن به یو څوک یو څه د عربي ټکي زده کړي یا به یو څه د پښتو په ترجمه پوهېږي، نو هغه به هم قرآن رااخلي، بیا به وایي چې خو دغه دی زه د قرآن ترجمه کولی شم، نو عالم ته ضرورت نشته دی. دی خپله همدغه جهاني صاحب وایي عالم ته ضرورت نشته، ځکه هغه څه چې عالم موږ ته بیان کوي زه په پوهېږم. موږ ورته وایو جهاني صاحب ته په قرآن پوهېدې، ته په حدیث پوهېدې، ته واک اقتدار په لاس کې لرو خو بیا هم غلام وې. نو داسې پوهېدل په قرآن څه منه؟ قرآن او حدیث موږ ته د ازادۍ درس راکوي، موږ ته د غیرت درس راکوي، موږ ته د دې درس راکوي چې د کفر ملګرتیا مه کوئ، د کفر غلامي مه کوئ. تا قرآن زده و، ته د اطلاعاتو کلتور رئیس وې یا وزیر وې، نو بیا هم غلام وې. ته اقتدار لرو، ته په قرآن او په حدیث پوهېدې، خو بیا دې هم په خپل ملک کې د خپل جمهور رئیس تلاشي هغې ته د جواز ورکوه. د تا په واک کې هر څه وو، تا قرآن او حدیث زده وو، خو لیکن بیا د په خپل ملک کې د خپل د اردو یو سرتیری د بهرني د طرفه د یو د تاسو په ژبه د یو میلمه د طرفه په څپړه وهل کېدو، ده ورته وایي چې لاس مه اچوه. تا ورته جواز ورکوه چې دی حق لري چې یو میلمه یو بهرنی هغه د راشي په خپل ملک کې د دغه ملک یو سرتیری په څپېړه وهي، تا جواز ورکوه. ته په قرآن او په حدیث پوهېدې، خو لیکن تا دې ته جواز ورکوه چې د بمونو مور دې په افغانستان استعمال شي، په افغانستان کې د دنیا زړور بمونه استعمال شي، هغه د تجربه شي، تا جواز ورکوه. ځکه چې ته غلام فکره روزلی شوی وې، ته د قرآن په کما حقه معنا نه پوهېدې، ځکه تا عالم نه منو. عالم
یوازې دا مه وایه چې عالم موږ ته صرف نکاح تړي هغې باندې هم پیسې رانه اخلي. عالم ما ته په غوږ کې اذان کوي په هغې پیسې رانه اخلي. عالم تا ته د قرآن او د حدیث هغه رښتینی دین بیان کوي چې قرآن او احادیث موږ ته د غیرت او د رښتینولي درس راکوي. قرآن کریم موږ ته داسې درس نه راکوي چې ته د دې ملک په اقتدار کې وي، په قرآن او حدیث د خبر وي، خو لیکن ته د بیا هم غلام وي، ته د بیا هم پردی کلتور رواج کوي، ته د بیا هم د کفارو نیکټایي او د کفار هغه رواجونه هغه تشبه کوي، هغه د په ځان باندې عملي کوي. دا د قرآن زده کړه نه ده. په دې مه خوشحالېږه چې زه خو یو لیکوال یم، زه یو شاعر یم، زه په یو څو ټکي پوهېږم نو زه بس عالم شوم، نور عالم ته ضرورت نشته دی. عالم ته په ټولنه کې ضرورت دی. عالم کما حقه دی الله دین درته بیان کوي. عالم تا ته غیرت درس درکوي، دا ته د شجاعت درس درکوي. عالم تا ته وایي چې اشغال په وطن باندې دا زه نه پرېږدم، دې ته زه جواز نه ورکوم، د دې زه هېڅکله قایل نه یم چې یو اشغالګر د راځي زما په ملک کې دي زما سرتېري ته لاس ورچوي. نو دا د عالم کار و چې دغه 48 ملکونه چې د تا په کومک ورسره و راغلي وو، دا عالم د دغې افغانستان د پاکې خاورو نه وشلل، دا د عالم کار و. ته که عالم وای، عالم ته ضرورت نه وای، نو تا به نن هم دغه د افغانستان 40 میلیونه نفوس دا به نن هم په غلامۍ کې سته، نن به په دې باندې چپې وهلی کېدی. پرون په پنجاب په پاکستان کې هلته زنانه تښتولی کېږي، هغې ته خلک پیغور ورکوي چې ولې زنانه تښتولی کېږي، د هغې ماشوم تښتولی کېږي. موږ وایو بالکل هغې بې غیرتوب کړی، خو لیکن دا بې غیرتوب تا هم په موږ باندې کوو، تا هم د افغان په ولس باندې دغه بې غیرتوب تحمیل کوو چې یو بهرنی دې راځي ستا ماشومه دې تښتوي، ستا د کور زنانه دې تلاشي کوي، ستا د کور تلاشي دې اخلي، خو لیکن ته دې غلی ناست وی. ولې؟ زه اصلا په قرآن پوهېږم، زه اصلا په حدیث پوهېږم، عالم ته ضرورت نشته دی. نو دغه خلک چې دغسې خبرې کوي دا د کفار او د ملحدین یو لویه دسیسه ده د اسلام د ختمولو لپاره. کفار بار بار په دې هڅه وکړه چې مسلمانان له منځه یوسي، خو لیکن دوی کامیاب شوي نه دي د مسلمانانو په له منځه وړلو کې. نو اوس دوی راجګېږي کوشش کې چې هغه که اوس یو کافر د جهاني سیفوزي باندې دلته ټرمپ او یا نتنیاهو او یا بل راجګ شوی وای په عالم پسې خبرې کړې وای، نو خلک د دې په ځای چې په عالم سي بد رد ویلي وای، د عالم به نور هم عزت کړی و، ځکه چې ویل به چې دغه د دنیا لوی جابر او کافر د عالم دښمن دی. خو لیکن کفار نن داسې نه کوي. کفار نن راجګېږي یو داسې څوک چې هغه خلک ورته یو څه پوی وایي، خلک ورته یو څه قدر او احترام لري، د هغې په خوله باندې هغې په واسطه باندې د علم او د دین د اسلام سپکوی کوي، تر څو خلک د عالم نه او د دین د اسلام نه یو طرف ته شي. نو که د دین د اسلام او د علماو نه خلک یو طرف ته شو، نو بیا به هغې ته د خپلې خور او مور پروا نه وي، هغوی ته به بیا دا پروا نه وي چې د ما مور د ما خور چا وتښتوله، زه دې په دې باندې غیرت وکړمه. نو دا خبرې که څوک په میډیا کې کوي، د عالم خلاف خبرې څوک کوي، نو دا د کفارو یو لویه دسیسه ده چې هغه دی په خپله مخته وړي. ځینې په مستقیم شکل باندې وړي، ځینې په غیر مستقیم. ځینې ته د کفارو لخوا پیسې ورکولی کېږي، کفار یې حمایه کوي، او ځینې بغیر د هغې حمایې د کفارو نه په خپله عادت د ده داسې مفسد جوړ شوی وي، د ده هغه تعلیم داسې مفسد تعلیم وي چې هغې په ذریعه باندې دی راجګېږي، هغه د کفارو ته دا لوی خدمت مخې ته وړي. نن دغه زمانې ته موږ پاتې شو چې یو شاعر چې هغې سندرغاړی موږ به په خلک ډم ورته وایي، موږ خلک هغه ډم راجګېږي، هغه په عالم باندې انتقاد کوي، او بیا ځینې خلک د هغه پیروي هم کوي، هغه ځینې خلک په ده پسې درېږي هم او هغې ته مثبت اړخ ورکوي، هغې ته وایي چې ته په حقه باندې یې. نو دا د افغانانو او د پښتنو د مسلمانانو په ډېره کم علمي او کم عقلي باندې دلالت کوي چې دی د عالم په مقابل کې د دغسې یو ورخیلي، د دغسې یو غلام فکره سړي خبرې مني او د عالم په مقابل کې د هغه خبرې ته غوږ نیسي.